पाकिस्तान د भारत هر جارحیت غاښماتي جواب ورکولو فیصله کړې ده. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې ده او په دې غونډه کې دا فیصله شوې ده چې بھارت سره تجارت معطل شو، فضایي حدود پابندي پې لګولې ده، واګه بارډر ورسره بند کړی شو او دې سره چې کوم سفارتي عمله ده په پاکستان کې د بھارت هغوی د واپس لیږلو حکم جاری کړی دی. ورته 48 غنټې ورکړي دي چې په 48 غنټو کې د بھارت چې کوم های کمیشن عمله ده هغه دی پاکستان پرېږدي. بل تیر ورځ بھارت چې کوم دی داسې فیصلې کړې وې چې پاکستانی عمله دی بھارت پرېږدي او ورسره د سنتاس معاهدې معطل کولو په شمول یو شمېر د پاکستان خلاف فیصلې کړې وې. په نننۍ غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د سیک یاتریانو نه علاوه چې څومره نور بھارتي دي هغه دې هم پاکستان پرېږدي او واپس خپل ملک ته لاړ شي. او دا هم د بھارت هغه فیصلې پر دې عمل کې ده چې بھارت هم تیر ورځ دا فیصله کړې وه چې پاکستان څومره پاکستانیان په بھارت کې دي هغه دې هم په 48 غنټو کې دننه بھارت پرېږدي. بیا دغه کمیټې اجلاس وروسته نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر اسحاق ډار او وزیر دفاع خواجه آصف پریس کانفرنس وکړ. دوی دا وویل چې د بھارت که پاکستان په کوم ښار یا په کوم سیمه باندې حمله وکړه یا څه قسم داسې ګامې پورته کړو د هغې به بھرپور جواب ورکولی شي. پاکستان عالمي دباو کې نه راځي. پاکستان د خپل د خطې د ځمکې د خپل د خاورې حفاظت کولو جوګه دی او بھارت کې څه قسم ګام پورته کړو د هغې به بھرپور جواب ورکولی شي. بیا په دې کې دا خبره هم وشوه چې بھارت اوس دا کوشش کوي چې دهشتګردو په ذریعه باندې پاکستان کې کاروي وکړي او دغه دهشتګرد چې کوم دي د دوی مشران په بھارت کې دي په افغانستان کې دي که دوی ناجوړ شي دوی علاج کوي نو دوی ته بھارت لخوا علاج ورکول کېږي. هغه ټي ټي پي مشران دي یا د بي ال اي مشران دي او پاکستان کې څومره دهشتګردي کارویانې کېږي نو د هغې جړلې د بھارت سره ملو دي ځکه چې په افغانستان کې او په بلوچستان کې باقاعده بھارت ایجنسیانې بھارت چې کوم سکیورټي ادارې دي یا راده نو هغه دغه دهشتګردو ته ټریننګ ورکوي او کلبوشن یادو پاکستان کې ترهګرۍ متعلق چې کوم انکشافاتو نو دا غټ ثبوت دی چې پاکستان کې ترهګري چې څومره کېږي په هغې کې بھارت ملوث دی.